که تاسې ګورئ دغلته لومړی بیرغ چې دی یا لومړی تابلو چې ده دا د امریکا بیرغ دی. امریکا هغه څوک و چې په 2001 کې په افغانستان باندې حمله وکړه او دغه ملک تر اشغال لاندې راوست. دوهم تصویر د اشغال له پیل څخه تر پایه د هیواد رغونه ده. یعنی کله چې اشغال پای ته ورسید کومې رغونې موږ وکړلې، په دلته کوم څه کارونه وشول چې افغانستان یې له نورې نړۍ سره سیال کړ. دوهم تصویر کې تاسې ګورئ چې د اوبو مهار دی. هغه اوبه چې ګاونډیانو ته به تللي، موږ به په خپلو کې برق نه درلودو او نورو ګاونډیانو به زموږ په اوبو باندې مزې کولې، هغه اوبه مهار شولې. همدارنګه دوهمه یا دریمه تابلو چې تاسې ګورئ دا هم سرسبزي او زموږ او ستاسې هغه اوبه چې موږ مهار کړي دي او زموږ ځمکې خړوبه کړي دي، دا هغه تصویر دی. دلته ګورئ تاسې چې دلته د افغانستان د اسلامي امارت د زړورو مجاهدینو لخوا په دې تابلو کې چې ښکاري د هغوی بمونه شوبلې په بمونو باندې لزول کیږي او له منځه وړل کیږي. دا تصویر ډیر جالب دی قدرمنو لیدونکو. دا هغه تصویر دی کله چې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو امریکایي اشغالګر په دې مجبور کړل چې له هیواد څخه ووځي. دلته ورڅخه د جنگ په ډګر کې بوټونه پاتې شول. یعنی دوی په اسانه باندې له افغانستان څخه نه دي وتي او نه په رضا باندې تللي دي. دوی په ډیر سخت مقاومت سره له دې ځای څخه وتي دي. هماغه تاسو ګورئ چې بوټونه یې پاتې دي او دوی یوازې یو سر او 2 پښې له ځان سره وړي دي. دا تصویر هغه تصویر دی چې له ډیرو خلکو سره فکر پیدا کیږي او ډیر خلک له ځانه خبرې کوي وایي د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو هیڅ کله قرباني نه ده ورکړې. دا تصویر دا موږ ته راپه ګوته کوي چې نه، دلته زموږ مشرانو هم لوړې قرباني ورکړي دي، د سر قرباني ورکړي او د ځان قرباني ورکړي دي. دلته وګورئ چې دا پټکی په وینو رنګ دی، نو قرباني نور څنګه وي؟ دا نو بیا هغه ټانګ دی چې د مجاهدینو لخوا الوزول شوی دی. دا تصویر تاسې وګورئ چې دلته هم چورلکه ده او بمبار کوي. هغه سیمې دي چې هلته د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین ول او د خپل هیواد څخه به یې دفاع کوله. دا تصویر یوه الوتکه ده. دا هغه الوتکه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو په میدان وردګو کې وویشتله په نشتو امکاناتو باندې. هغه چې وایي چې افغانان په تش لاس جهاد کوي، دا یې یوه بیلګه ده. یعنی دا هغه وسلې دي چې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو به په خپل لاسونو جوړولې او بالاخره داسې لوی تیاري او د دوی لوی شولې به ورباندې راپرځولې. نو د افغانستان ولس مجاهد ولس دی او دوی هیڅکله د دښمن له زبرځواکۍ څخه ویره نه لري. همدارنګه دا ګورئ تاسې چې دا د دوی د ټانکونو پاتې شونې دلته پاتې دي، خپله نشته دي مګر د دوی نښې دلته له موږ سره پاتې دي. دا تصویر وګورئ، دا یو کلی دی چې د دوی لخوا نه بمبار شوی دی. دوی نه یوازې دا چې په مجاهدینو به یې بمبار کاوه، بلکې د دې ترڅنګ زمونږ ډیر هیوادوال که په هر ځای کې به ول هغه به دوی په ډېرې بېرحمۍ سره شهیدانول. دوی به د هغوی ژوند ورسره اخیسته او د هغوی د کورنۍ داسې خلک هم شته چې هغوی په کور کې یو غړی لا نه دی پاتې. داسې خلک هم شته چې د امریکایي وحشت له لاسه د دوی د کورنۍ ټول غړي وفات شوي بلکې یو غړی پاتې ده. او داسې خلک هم شته چې د هغوی په کور کې یوه میرمن یا یوه کوچنۍ پاتې ده. دا ټول د امریکایي وحشت نتیجه وه. خو بالاخره د افغانستان غیور او مجاهد ولس په دې بریالی کیږي چې که چیرې 45 نه 500 ملکونه هم یو ځای شي او په افغانستان باندې د اشغال فکر ولري او دلته خپل هر څومره ځواکونه او شوبلې او ټانګونه او خپل مهمات او عسکر راولي، مګر دلته به له ماتې سره مخ کیږي. ولې چې دا ملت مجاهد ملت دی. دوی په دې قصه کې نه دي چې دوی به شهیدان شي او څنګه به شي. دا بیا هغه تصویر دی وګورئ چې څومره لوی پیغام لري چې د افغانستان اسلامي امارت بالاخره امریکا او د دوی هغه شریکان چې ناټو به یې ورته ویلې دا یې ټول داسې سره راټول کړل، په یوه کڅوړه کې یې واچول او بالاخره د دوی لاسونه یې له افغانستان څخه قطع کړل چې نن موږ او تاسې د هغو سرخندونو له برکته په سوله او امن کې ژوند کوو. قدرمنو لیدونکو، راځو د اشغال پای ته کله چې په افغانستان کې تر 20 کلو وروسته د افغانستان مجاهد ولس په دې بریالی کیږي چې امریکایان او د هغوی ملګري له افغانستان څخه په منډو کې
او د خپلو شهادتونو د خپلو سرخندنو او د خپلو مجاهدو ثمره زموږ او تاسې پر وړاندې کیږي. بالاخره اشغال پای ته رسیږي او موږ داسې یو حالت ته راځو چې هیواد مو زرغونیږي، هیواد مو بیا راټوکیږي، په هیواد کې مو زلمي راټوکیږي، په هیواد کې مو ځوانان راټوکیږي او په هیواد کې مو هغه زخمونه چې د اشغال پر مهال راکول شوي ورو ورو په مرهم باندې بدلیږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشران او مجاهدین موږ او تاسې ته زموږ په زخمونو د مرهم پټ ږدي او بالاخره راځو وګورئ چې سالنګ مو جوړ شو، خوشتیپه مو جوړه شوه، کانال مو جوړ شو، بل پاس باندې کار روان دی. په تاریخ کې داسې نه و شوي. تاسو ولیدل افغانستان ته په میلیاردونو پیسې راغلې. داسې پیسې راغلې که چیرې دغه پیسې د فرش پر شکل په افغانستان کې اواره شوې وی شاید ټول افغانستان یې نیولی وی. مګر نن د هیڅ بهرني هیواد مرسته دلته نشته، مګر بیا هم افغانستان داسې جوړیږي. ولې؟ اوس مدیریت دی. هغه چې وایي د یوې بریالۍ ادارې تر شا د یو بریالي مدیر لاس دی، هغه ورځ نن ده. نن هغه وخت تطبیق کیږي. تاسې ګورئ چې له داسې حالات سره مخ کیږو. سالنګ جوړ شو، په سړکونو باندې کار روان دی. درنو لیدونکو، د اسد 43مې لپاره ځانګړې شوې خپرونه ده او د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره ده. دغه ادارې نن موږ سره د دې خپرونې په جوړښت کې پوره همکاري کړې ده او دوی تاسو ولیدل دغه شاهکارونه چې مخکې مې تاسو ته بیان کړل دا د همدوی په نازنینو ګوتو جوړ شوي دي.